موږ دی ازادي ضرور ومانځو، ضرور دی ومانځو، خو زموږ په ملک کې چې کومې مسلې دي لکه نن سبا په باجوړ کې اپریشن روان دی، هلته کې خلک چې کوم دي در په در دي، خاورې په سر دي، کډې اوچتې، د خوراک څښاک اوبو دغه څیزونو مسلې دي، ورته د سر د پټېدو ځای نشته. نو چې سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. نن چونکې د ازادۍ ورځ ده، اگر چې مونږ یعنی چې کوم د سوات سټیټ و هغې د پاکستان سره الحاق کړی دی، مونږ ازاد شوي نه وو، مونږ الریډي یو آزاد سټیټ وو، خو بیا هم چې کوم ملګري دي، کوم وطنوال دي، هغوی ته د زړه د کومې نه مبارکي وایو. یقینا چې د انسان په ژوند کې یا د یو قوم په ژوند کې د ازادۍ یو ډېر لوی اهمیت وي، خو که موږ دغه ازادي د یو ورځ سره ونه تړو، بلکې ځان یو ذمه دار شهري جوړ کړو او دغه خوشحالي هره ورځ مناوو او زموږ چې کوم فرایض دي، ذمه دارۍ دي، هغه وپېژنو. که په حکومتي سطح موږ وګورو نو د دې ورځ د نمانځلو چې کوم مقصد وي، هغه د جنډې اوچتولو نه، د جذباتي تقریرونو نه او دغه شانتې د توپو د سلامۍ نه، د دې نه هټ کر هېڅ هم نه وي. حالانکې دغه کومې تاریخي ورځې چې وي، په دې ورځ باندې قوم چې کوم دی یا د قوم لیډران چې دي، دوی کینی مقاصد د ځان دپاره ټاکي چې زموږ اهداف بسي، زموږ مقاصد بسي، دا قوم دا ملک چې کوم دی دا به څنګه د ترقۍ سره همکنار کیږي، دا به د دنیا په معزز کامونو کې څنګه خپل ځای جوړوي. نو له بده مرغه دغه څیز نشته دی. ازادي چې کوم ده، که موږ په انفرادي یا عوامي سطح وګورو نو بس یا خو موږ باجې راغوستي دي غږوي، یا مثال په طور په نورو شکلو صورت کې آتشبازۍ کوو، څه او څه کوو. که د دې په ځای موږ چېرته کې زه وایم په دغه ورځ باندې پلانټیشن وکړو یا داسې بل کوم کار وکړو د دغه خوشحالۍ د لمانځلو په ځای، که موږ د ملک دپاره د ترقۍ دپاره